رښتیا رښتیا ووایي. ملا کمبیټر خوړلی وي. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، نن یوې داسې کورنۍ ته راغلي یو چې هرې خواته چې ګورې دلته درد تر اخري حده رسېدلی. دلته ژوند دوی په دې باندې تېروي چې خپل کوچني ماشومان ولېږي، وظیفه راټوله کړي، خیرات راټول کړي، هغه بیا دوی وخوري. نن شمداوس 2 بجې او 9 دقیقې دي. په دغه کور کې ډوډۍ نشته، په دغه کور کې چای نشته. خاص د الله هیلې ته ناست دي. نور خبرې به دوی له خولې واورو. موږ خو هره ورځ له درد مصیبتو سره مخامخ یو. څه وکړو، مجبوره یو. موږ هم مجبوره یو چې دوی غږ تر تاسو در ورسوو. د دوی هغه سوي چغې چې تر موږ رسېږي انسان ور ترې اخلي. مجبوریت دی، موږ مجبوره شوي یو چې د دوی غږ تر تاسو در ورسوو. مورې ستړې مه شئ. والله دې مړ شو، ته ستړی مه شې. مورې او تاسو ډوډۍ د څو نه دي نه دی راټوله کړې؟ نو والله چې نن ماشومان تللي وو، والله که چا ډوډۍ پکې ورکړې وي، نو والله که چا نن ډبل ورکړی وي، والله ماشومان تش راغلي وي. خورې څونه وخت کېږي تا چپړه کې نه دي پخپو کړي؟ خونه دې معلومېږي چې هېڅ چپړه کې نه پېژنې. ما ته وګوره، څونه وخت کېږي چپړه کې دې پخپو نه دي؟ خپې دې خوږېږي نه په تیږو کې؟ خوږېږي؟ چپړه کې نشته؟ ولې؟ پیسې نشته. پیسې نشته؟ دا دومره کورونه باندې چې ګرځي، یو چا زړې چپړه کې در نه کړلې تر اوسه؟ دا د دوی ژوند ده، د دوی زندګي ده. دا مړۍ ورته ورکوي، بیا هم کور ودان. خدای مهربان دی. خدای دې څوک نه مجبوروي، سخته ده که نه. کله دی چې د غربت له امله یو ترړه دې شاته اچولي وي او خپلو بچیانو دپاره خیر غواړې، د دې نه بله سخته شته. څوک څه وایي، څوک به څه درته وایي، خو ستا به ذهن په دې کې وي، فکر به دې په دې کې وي چې زه کور ته ډوډۍ یوسم او دغسې کوچني ماشومان او دغسې معذوره چې نه په ښه پوهېږي او نه په بد پوهېږي، په هغه د کور ساتل خو څه کوي چې کور باندې یو بوج هم وي، کور کې جنګونه هم کوي. دوی ټول هم دغسې دي. کله چې دې حالت ته رسېږي، پورته کېږي، هغه لیونتوب حالت ته ځي، لیونی کېږي. ماشومان چې داسې وي ښه وي. زما دغه خورکۍ چې ګوري دا هم ورو په هغه عصبي سیستم یې خرابېږي. نه پوهېږم چې تر کومه به زمونږ بېچاره افغانان دغسې توړه به یې په څنګ او ګرځي به. الله دې یو غیبي رحم په دې وطن باندې وکړي چې دغه دروند مسؤلیت چې موږ په غاړه کې اخیستی دې نه موږ هم خلاص شو، تاسې مو نه دردوو او موږ هم ونه دردېږو. دغه د نه په درد پوهېږي نه په غم پوهېږي. خو تا مړۍ خوړلې؟ مړۍ دې خوړلې ده؟ نه؟ ها نه ده خوړلې؟ ها خدای مهربان دی. ها تاسې خو پوهېږئ چې موږ د څه لپاره اخته یو، د دې لپاره اخته یو چې د دې کورنۍ سره مرسته وشي. د زړه ټوکړې مې خیر ته څنګه کېنومه وطن والا، درد پوښم دا در بدلومه وطن والا. که یو څه مو کولی شو دا په کور باندې کښېني او خیر راټول نه کړي. دې کې تاسو ته چی در نه کړل؟ نه، څوک یې ورکوي څوک یې نه ورکوي. او دغه هلک یې په سر باندې ویشتو او بله ورځ یې سرپ را راستوله، بله ورځ یې دغه هلک وشتی دکس دغه دی مخکې حساب راشته د چا په کور وخېجم. مه راځئ ډوډۍ له، خلک مو په تیږو وایي ډوډۍ ته مه راځئ. مه راځئ. په دې کې ډوډۍ خوړل شوي خو مخکې هغه اوس هم پاتې شوي دي. حزبونه هغه نه عمر ښه دی، عمر خو مړ به شي، دنیا دې فني به شي، خو د اوس توب نه ختمېږي. د اوس غیرت هر چا لاندې شپه به تېروي، او غریب یو به مور وي او به غریب یخ لاندې شپه به ته تېروي، او چې ما ته بده خبره ونه کړي ولې زه غریب تر ښکارم، او بل دې په تیږو باندې ولې څوک به دې ډوډۍ ته هم نه پرېږدي. مورې موږ دې باندې پوهېږو او زموږ لیدونکي هم پوهېږي چې کله په یوه کورنۍ کې غربت تر دې حده ورسېږي چې خپل کوچني لوڼه او بچیانو ته دې ټوله په غاړه کې وراچولي چې ما دپاره خیر ټول که هغه هم خلک په تیږو درته ولي او خیر نه ورکوي. حتما به یوه مور هغه ډېرې دردېږي، نو عصبي سیستم خود سړي خرابېږي چې دی مونږ
د موږ نور په خرابېدو باندې دی. الله دې یو رحم وکړي په دې وطن باندې. الله دې وکړي. مورې څه غواړې هغه شتمن خلک چې تاسو اوس ګوري هغې نه څه غواړې ته؟ هغه نه مونږ دغه غواړو چې مونږ ته د ماشومانو ته دا دومره د مونږ ته وتړي چې مونږ د ماشومان دي پردی دي هغه نه را بچ شي او د کور کرایه را باندې ولاړه د 4 میاشتې 5 میاشتې د کور ته راغلي 1 روپۍ مونږ د ورکړې دا رانه غواړي. دغه غواړم چې ماشومان مې په کور باندې کېدي او دومره راکړي چې ماشومان مې بیماران دي او ډاکټرانو ته مو د دروازې نه مالکه وبسلې وي او ځکه چې روپۍ نشته. سړی مې سپین ږیری دی 3000 روپۍ نوکري کوي نو هغه باندې به زه څه شی وکړم چې زه چای واخلم که زه ګوړه خورم او ما څه د خدای پوهېږي چې نن د ما 4مه ورځ دی چې د ما په کور کې بره ګردم وي. اوړه خو بالکل نه لرم داسې پره ټولوي ته کور تا نه بې پټه کوم الله نه به چېرته چای شته؟ چای هم نشته په برم نشته. نن به 4مه ورځ دی چې سړی کور کې د ماشومان څه دنه نه غواړي مورې؟ دا غواړي د چې سور شي د تمام کلی ګوري چې سور شي ټوله کلی ګوري. نن سبا وخت کې خو خلک ته خلک ورکوي چې څوک ماړه وي او غریب سړي څوک سر نه جګوي. مورې دا ډېری مرستې کېږي ولې تاسو ته مرستې نه رسېږي؟ هېڅ یو وار مرسته راسره شوې ده کړي هغه نه وروسته بیا هم نه دی راسره شوې. ټول ژوند کې مې نه ده شوي؟ نه یو وارې 4000 روپۍ یې ورکولې یا یو وارې هغه یې ورسته شوې دی بیا هم ورسره نه ده شوې. ما به دا کور څه کوله دا یو ماشومان زه شپه ورځ کې ډارګنج په باران شکر کېږي هغه کوټه وګوره دغه کوټه وګوره ته په دا ماشومانو باندې راکېني ولکه څوک مو ته نه راوباسي. زما دغه کوچنۍ خویندې چې تاسو ګورئ چې تاسو په مخ کې ولاړې دي دا همدغسې لوڅې خپې سطلې په لاس د خپلو کوچنیو خویندو ورونو او سپین ږیري مور پلار دپاره خیرات غواړي. څوک یې ورته کلکه ډوډۍ ورکوي او څوک یې په تیږو باندې ولي. خورې ډوډۍ درکوي خلک؟ نه. څوک یې نه درکوي ډوډۍ؟ څوک نه. تا ته ډوډۍ درکوي څوک؟ نه. چې کله ته کور ته ودرېږې څه ورته وایي هلته؟ هلته ته یې چې وظیفه چې مونږ نه ده پخوو وزه بیا رانه شي. وزه بیا رانه شي مونږ نه پخوو. تا ته خورې څه وایي تاسو ته نه خبره کېږي؟ هغه خلک چې پیسې لري او جایدادونه لري هغې نه څه غواړي خورې ورته ووایه هغې نه څه غواړي؟ مړی. خور مې همدغه په ذهن کې دي نور هېڅ هم نه غواړي خالي مړۍ غواړي. دا پیسې درنه نه غواړي دا بنګلې نه غواړي دا د تورې خفې پروا نه کوي دا جمفرې نه غواړي دا کالي نه غواړي دا صرف مړۍ غواړي. ولې چې په دغه کور کې مړۍ نشته په دغه کور کې چای نشته بره نشته غوړي نشته تر اوسه نهار دی. تاسو د غرمې ډوډۍ خوړلې ده اوس؟ نه. رښتیا رښتیا ووایئ. ملا کم بیخي خوړلې وي. وږي نه یې؟ نه. ته وږي شوې یې؟ خویندې مې وږي دي مړۍ نشته. غربت هم داسې د خدای کور ړنګ لکه څنګه ده چې موږ بېچارهو خلکو ړنګ کړي دي. قدرمنو لیدونکو په دغه کوچنیو ماشومانو باندې تاسې هم رحم وکئ دوی سره کومک او مرسته وکئ. که نن یوه خبره بیا هم تکرار کړم ووایم چې د زړه سکون په ډېرو پیسو کې نشته په جایداد کې نشته په موټرو کې نشته په ښایسته ملک کې نشته. شاید تاسې په ښایسته ملک کې وئ او دغه ټول شیان ولرئ خو شاید زړه مو ارامه نه وي. د زړه ارامولو دپاره یوازینی یو ځای دی چې هغه د الله جل جلاله رضا ده او د بېچارهو خلکو ته کومک دی. مونږ خو بار بار تجربه کوو چې په دې کې رښتیا هم خوشحالي لکه څه هم ډېر دردونه او ستونزې مونږ ګورو په هغې تر څنګ زړه کې مو سکون هم وي ځکه چې داسې بېچاره چې د بېګاه د سبا ډوډۍ نه لري دا کله چې په خېټه باندې مړه شي آیا ته به خوشحاله نه شي؟ راځئ چې په دې خوشحالۍ کې په ګډه برخه واخلو همکاري وکړو او دغه کور چې نن په داسې یو حالت کې د خیر غواړي که نور نشو کوی یو 2 میاشتې خیبش کړو دغه ژمی هیبش کړو. دا خپرونه په همدا ځای په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځل راځم زما دغه کوچنۍ ماشومانه زه دغه سطرونه واخلم او دغه شاته اچولی د ډوډۍ بکس یا ورته تروډه وایي بجۍ وایي دا ترې واخلم او ترې کېږدم چې ته 2 میاشتې ارام وکړه 2 میاشتې ته وظیفې ته مه ځه مه یې راټولوه تر بیا ښې چارې ښه وخت درته غواړم.